مولا هیبت الله په کندهار کې له ځینو افغان سوداګرو سره کتلي دي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مرکلی کوم ګرانو لیدونکو، که غواړئ د تازه مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې دوی مشر مولا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې له یو شمېر سوداګرو سره کتلي دي. د سرپرست حکومت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې مولا هیبت الله په دې کتنه کې له سوداګرو غوښتي چې د هېواد په پرمختګ او اقتصادي ازادۍ کې اغېزمن ګامونه واخلي. د طالب چارواکو په وینا چې مولا هیبت الله افغان سوداګر د هېواد اقتصادي ځواک بللی، خو له دوی یې دا هم غوښتي چې خپل پانګونه په افغانستان کې دننه کړي څو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. ویل کېږي دا کتنه تېره شپه کندهار کې شوې او د طالبانو د سرپرست حکومت د مشر لخوا افغان سوداګرو ته د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته دغه هېواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی چې د سوداګرو په کاروبار یې هم منفي اغېزه کړې ده. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.